السلام علیکم حکمت الله رحمان بابا نن وایو د رحمان بابا د شاعري ښکلا ګورو د رحمان بابا کښتوالی د کوم قبیلې سره د تعلق دی او د رحمان بابا په شاعري کې اثرات د کوم اړخ دی هغه ټوټل تاسو سره وایو شریکوو تاسو ویډیو تر پورې پای پورې د رحمان بابا اصل نوم شو عبدالرحمن و د خوشحال خان خټک اصل مطلب دا دی د اصل مطلب دا دی چې خوشحال خان خټک او رحمان بابا تقریبا په یو وخت کې سره پاتې شوي دي. رحمان بابا په 1432 په کلي بهادر پېښور کې پیدا شوی دی. په کوم مومندو غورخیل سره تعلق له د تصوف تعلیم حاصل کړی دی. صوفي عالمگیر شاعر ګڼل کېږي. د مقبولیت د وجې بابا هم ورته ویلی شو. خلک یې رحمان بابا بولي. رحمان بابا په 1432 کې پیدا شوی دی او په 1911 کې وفات شوی دی. ښکاره اړخ چې دی تصوف دی، صوفیزم، عالمگیریت دی، انسانیت پرست و. د مقبولیت وجه دغه ده چې د په شاعري کې داسې شاعري بالکل نشته چې هغه سړی د دویم سړي تر مخ نشي ویلی. د ټوټل شاعري چې دا پر تصوف باندې ده، د ټوټل شاعري په انسانیت باندې ده. ځکه نن هر سړی که مولوي صاحب په ممبر کې دی، که سکول کې ماسټر دی، که یو کاروباري سړی دی، که پر هم تعلیم یې نه وي کړی هم رحمان بابا پیژني. د رحمان بابا شعرونه یې زده دي. همدغه د مقبولیت وجه ده. د رحمان بابا د شعرو اړخونه چې دي اخونه تصوف دی او انسانیت پرست دی. پر الله او پر محمد مین شاعر دی. نو د مثال په توګه شعرونه مې لیکلي دي. راځئ ګورو. اول شعر دی وایي ما رحمان ته چې رحمان وایي کافر دی. زه رحمان د خپل رحمان عبدالرحمن یم. و بل شعر کې وایي که رڼا د پیروي د محمد ته ګډه نسته په جهان بله رڼا. یو بل شعر دی وایي خلک وایي په کتو کې یې قرار دی. ما رحمان چې یار لیدلی بېقرار یم. خلک وایي په کتو کې یې قرار دی. ما رحمان چې یار لیدلی بېقرار یم. او په بل شعر کې وایي زه چې زلفې ووینم په خوب کې په شپه مشک را باندې اوري تر سبا. نو بل په مثال بل شعر دی وایي ستا په مخ کې چې حساب د جمال نسته. ستا په مخ کې چې حساب د جمال نسته ځکه زما سره د صبر مجال نشته. د رحمان بابا یو بل شعر دی ډیر ښه شعر دی وایي که صورت د محمد نه وای پیدا، که صورت د محمد نه وای پیدا کړی به خدای نه وای دا دنیا. یعنې په دې شعر کې د ښکاره دا خبره کوي چې دا دنیا د دې دنیا وجه یا د دنیا چې د چا د روح پیدا شوی د هغه نبي پاک صلی الله علیه وسلم د الله پاک د روح دا دنیا پیدا کړې ده. په بل شعر کې د خلق ته نصیحت کوي. په د انسانیت په توګه د یو شعر لیکلی دی چې خلق ته انسانیت ښایي او نصیحت کوي. د نصیحت په باره کې یو شعر دی وایي کار د ګل کړه چې سیمه دې ګلزار سي. کار د ګل کړه چې سیمه دې ګلزار سي. ازغي مکره په پښو کې به دې خار سي. دی وایي د خلکو سره اخلاص کوه، خلکو ته لارې صفا کوه، خلکو ته اسانیانې پیدا کوه. که څه هم خلک د تا سره د دې برعکس غلط کار کوي یا تا ته تنګول کوي، تاسو ته رکاوټونه جوړوي. دی وایي ازغي مکره په پښو کې به دې خار سي. وایي که ته خلکو ته رکاوټونه جوړوې، خلکو ته مسایل جوړوې، دا ورځ به داسې راشي په دا مسایلو په دا رکاوټو کې به تاسو خپله هم ګراو سئ. بل یو شعر دی وایي زه عاشق یم سر و کار مې دی له عشقه. زه عاشق یم سر و کار مې دی له عشقه. نه خلیل نه داودزی او نه مومند یم. لکه ما چې تا ته ویلی چې مال دی یو پر انسانیت مین شاعر دی. دی یو قام پرسته یا پر مومندو باندې یا پر اپرېدو باندې یا پر ترین باندې یا داسې پر قومیت سره هېڅ تعلق هم نه لري. دی ټول پښتانه پر انسانیت په توګه ورته ګوري او دی د ټول قومو سره مینه او محبت لري. نو ځکه دی په خپل شعر کې وایي زه عاشق یم سر و کار مې دی له عشقه. نه خلیل نه داودزی او نه مومند یم. یو بل شعر دی یو دی وایي زه په خپله په تا نه یم مین سوی. زه په خپله په تا نه یم مین سوی ستا له لوري په ما سوې دنې ده. وایي بل یو شعر دی چې د هسې معروفت یې را پرې پیرزو کړو، چې د هسې معروفت یې را پرې پیرزو کړو. په رحمان باندې منت د پاک مولا دی. په رحمان باندې منت د پاک مولا دی. یو بل شعر دی چې دی د اخلاص او ډېر اخلاقي شاعري ده، ډېر وزن دی پکې. چې دی وایي ګوره څه بلند مقام دی د اخلاص. ګوره څه بلند مقام دی د اخلاص. په جهان واړه غلام دی د اخلاص. کله ځمکې و اسمان ته خطه ګران دی. کله ځمکې و اسمان ته خطه ګران دی. دا سفر په یو ګام دی د اخلاص. د رحمان بابا کلام په دا سبب شیرین دی. د رحمان بابا کلام په دا سبب شیرین دی چې هر کلام دی د اخلاص. نو په دې کې د رحمان بابا د اخلاص خبره کوي. هغه د رحمان د علامه اقبال شعر ماته رایاسي چې دی وایي هغه څه وایي
وای نه طاقت پرواز مگر رکھتی ہے او شعر د ما سویر سلو نو ځکه هغه هم داسې چې وای په زړه کې د سره د خلاصه چې کوم یو څوک یو سپیچ وکي یو خبره وکي هغه اثر لري हाँ शेर दे दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है نو پدې کې راما بابا په بیل شي کوي وای هوشیار مګړه هوشیار د دې دنیا وای هوشیار مګړه هوشیار د دې دنیا بیوقوف دی وقفدار د دې دنیا وای په بل شي ته وای روشنايي په هغه زړونو د حرامه روشنايي په هغه زړونو د حرامه چې په کښینی ګډ غبر د دې دنیا راما بابا وای هغه کسان چې د دې دنیا شوق پیدا کړي د دې دنیا سره مینه او محبت ولري هغه کسانو زړونه تور سي هغه سپیر او تور نسي پیژندلای په هغه پرزړو باندې چې دا روشنايي حرامه ده د هغه زړونه بغیر د مرتکتوري په بل شعر کې وای دا حجاب چې نور عالم حجاب ولي دا حجاب چې نور عالم حجاب ولي دا زما او یار ترمنځ حجاب نه دی په بل شعر کې دی وای زه په خپل پتا نه مین شوی زه په خپل پتا نه مین شوی ستاله لوري په مسوي د ندا په بل شعر کې وای تر څو د منځ ورانه نکړي د تنفل او بنر سي د خدای او تر رسوله او دغه رقم بل بیا پر انسانیت د سره تړلې یو شعر دی وای ادمیت څه په دولت نه دی رحمانه ادمیت څه په دولت نه دی رحمانه بود که جوړ شي د سرو زرو انسان دی نو ځکه د راما بابا د شعرونو و چې د مثال په توګه مړ ډیر ویلو تقریبا 15 شپږ ول شعرونه دي چې دا مړ ول چې په دې کې د راما بابا د شاعري اړخ ښکار اوسو چې راما بابا چې دی په نبی پاک صلی الله علیه وسلم شعر دی راما بابا پر الله مې شعر دی راما بابا پر انسانیت مې شعر دی راما بابا پر اخلاص باندې ډیر زیات زور کوي په خپل شاعري کې خلق ته نصيحت کوي او خلق ته د اسانۍ د پیدا کېدو لار شي نو دا د راما بابا د شاعري اړخونه دي او د راما بابا د ژوند شعرونو دا موږ ماشومتوب موږ ویلې راما بابا چې پیدا شوی د ټوټل مر ډیټیل ویلې امید کوم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوي کوم بیا هر سوال تاسو کمنټ کې یا پر ایمیل باندې پوښتنه کولای شئ دعا او کیمیا ساتئ مهرباني خوشاله اوسئ